بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړه ما درې جلال راځي ګوره چرته راځي ګوره ورډ یو څه ده نو ورته د آپشن ته دا لګاټو ښه انسرټ ته راځو په انسرټ ټایپ کې راغلو ټیبل دا کور پیج هم ویلو بلانک پیج هم ویلو دا ټول شي موږ ویلو سي ده کنه نو موږ دا مکمل ان شاء الله دا ختمو یا بس ناس لږ پاتې شي هو یو سي ده او اسانه زه راځم په دوه خبرې په دا ډېر ښه خبردار کوم به بزونه وي درس سي دې تر راځم فرض مثال ډیزاین ته دې ورکو داسې کلر دې د فرض مثال ورکو داسې کلر دې ته ورکو داسې کلر ورکو داسې معنا د دې مطلب چې کول شي ته هر د بیل کلر هم ورکړي صحیح او کلیوټ تراشي او کلیوټ کې راشي مرش تراشي صحیح ده او په مرش کې دا آپشن دی دا آپشن فالو کې او دې تلګونی کې پیس ورکړي خو خېل کې هغه کټالوګ دی یو وخت رنگ مال د ورشي کنه ته کوم رنگونه تاسو لرئ هغه کټالوګ درکې کټالوګ دې نه جوړیږي ښه نو شو کې ګوره خېل نه ورته ا کټالوګ دې نه جوړ کړی ما خو دوه نه جوړ هغه شو ډیر جوړ کړی ته ورته کوم رنگ دې په وخت رنگونو مکمل پیج درکړي هغه پیج دې نه جوړ شوی دی سبا هغه طریقې مې دې د پاره دا کول سبا ته وی دې سي ښه او زمونږ مهمه خبره کو ته غواړې دلته عکس راولي فرض مثال ته ما ویل کنه کړی ده کنه دلته ما یو ویل کنه کړی ده څه ویل کنه ما کړی ده او ته غواړې په منځ کې دلته عکس راولي دلته عکس راولي ته څنګه چلو راشي پکچر ته راشه پکچر کې راشه فرض مثال دلته او فرض مثال دلته راشه دلته خو لري عکس راولم فرض مثال د مال دلته ما عکس راوستم دا ورکه کا ورکه کا هغه سپیکر راغی ته به کې بلګرس بابا د هر چا کس غوړي هغه راوځي چې ماته چې کوم لیکچر ورتي لیکچر د تاکس راوځي ښه زه راځم رزلټ ته دلته لیکلي آنلاین پکچر مانه ته کولی شي او تاسو چې ته انټرنیټ ته کولی شي انټرنیټ لارې هم شو کې پکچر راولي په دې خو کوی کنه خط درجه شیپس دا 800.com راځم شیپس کوم شیپ چې تاسو په کار وی کنه هغه رقم شیپ ته ته کارول شي اګه فرضي مثال هغه ترافیک ولا خیر فرض مثال ما دا شیپ په کار دی دلته شیپ رسم کړئ دلته شیپ رسم کړو سره کوم د خاصه په کاری غوډین د شیپ لاري ورکول شي هر کوم ډیزاین چې تاسو په کاری لګا فرض مثال یو ډیزاین کو خېل کړی ترافیک ولا علامه ده دا فرض مثال هغه موبایل خو کنه تاسو په دې سره شي د سیو ډیزاین ورکا صحیح ده دا شیپ راته دي چې تاسو هر رقم شیپ خو هغه نه راغستې شي رسمول شي صحیح ده بل د خو ضرورت نه کنه فرض مثال د سیو شیپ پر کول شي تاسو صرف لا خو دلی تاسو نو څه خپل کوی سیده کنه معنا شیپ دین هر رقم شیپ راغستې شي او کول شي تاسو د ریزلټ کوم راځم بیا انسرټ تا او په انسرټ ټایپ کې راځم سمارټ آرټ تا سمارټ آرټ سمانه دا ډېر بهترین نه دا ډېر بهترین شی ښه فرض مثال دې کې مختلف لیستونه دي خیر له سره کوم شکل چې تاسو خو دې نه راغستې شي دا تیار جوړ شوی چوکاټونه دي چې تیار جوړ شوی چوکاټونه دي فرض مثال دې نه چوکاټ راړم دا چوکاټ راړم یا د فرض مثال دار خو کې وهم دلته ما تراغ صحیح ده بس باقي دي کې تیار جوړ چوکاټ دې فرض مثال ته واړی چې چا د پاره چوکاټ جوړ کې تیار جوړ چوکاټ دې کې ورته شو کې لیکنه اوکې لیکنه ورته بدل نه چې فرض مثال موږ شم بدل او یک شم بدل شم بدل د چوکاټ تیار جوړ چوکاټ کې شو کا انټری کې وکړه یا فرض مثال چې خسته ونه کې راولم یا فرض مثال د سکار وځو کوم کانټ انټر سره موږ شي نیو پیج لیکنه کنټرول انټر سره یا کنټرول ان سره نه وکړو چې راځم دلته راځم آرټ ته دغه د چوکاټونو په مثال چې د چوکاټونو د سیو چوکاټ هغه فرض مثال هم د اوس مرزي د اوس موږ سره کوم فکر کوي دا چې شي د فرض مثال څخه ورکو چې دغه موسمونه او سره چې شي سپرینګ د وینټر د شي ورکول شي وته له جوړو چوکاټ دي ته ساجي سره کوم خو ما شاندي ورکول شي او ته چې غواړې چې مکمل نه پیچ کولو کې نه پیچ څنګه کولاوي کنټرول ان سره باندې پیچ کولاوي صحیح ده بیا ډیلیټ کوو کنه صحیح ده ها دین سمارټ دین راغسې شي بل دې تر راځل ته آپشن ها
راځو چارت ته. په چارت کې مختلف چارتونه دي لکه فرض مثال دا چارت دی، دا چارت دی، سره کوم چارت چې ستا خوښوي. فرض مثال دا چارت دی، دا چارت مې واخیستی ده، دا چارت مې واخیست. ورته دا چارت مې چې کله واخیسته دې سره ډایرکټ د اکسل علامه راغله. ډایرکټ سره چې راغله د اکسل علامه راغله. اکسل علامه سره ولې راغله خبره سئ؟ اکسل علامه سره په دې خاطر باندې راغله که نه تاسو غواړئ چې دې کې نوې انټري وکړئ، که نوې انټري پکې کولی شئ. لکه فرض مثال دا هر څه کټ کوم، دلته لیکم احمد، احمد لیکم، دغه لیکو احمد، احمد دلته ولیکم چې فرض مثال ولی، ولی دلته لیکم چې سمیم، او لاندې لیکم چې فرض مثال جان، جان سعیده. لاندې کو زه راشم د دې ورانو سرور دانې مې ورکړي که نه. راځم یاره د چې دا فرض مثال سرور د تجارت دي کاروبارونه دي. ته یاره داسې کار وکړه چې 80% د دوی ځوان ده، صحیح ده، 60% دا بل کم کو که نه بیا ټول نه رسېږي. لکه 100% د حساب کوو که نه، 60 د ده ده، 10 د ده ده، او 50 د ده ده، څو پاتې شوه، او 60 د ده. دا ما انټري مې ورکړه که نه. وګوره تاسو ته ګوره دلته چې راشي او دا زه خوا کوم، ګوره ما ته به هر څه ښایي. ما ته وایي ګوره احمد د ده څو فیصده ده؟ 50% ده. وګوره د ولي څومره فیصده دومره ده، د سلیم دومره ده. پام دی ورته هغه ټول د فیصدي په شکل باندې راشي. وګوره 40 نفر دي که نه، 40% شو. پام دی ورته چا چې څومره فیصدي هغه پکې راشي. وګوره دا ما انټر کړی نه دا انټر کوم، وګوره دا هم پکې راغی. پام دی ورته ولې هغه نور راغلی ځکه ما انټر کړی نه و. نو که دې ځوان لکه چې صاحب 100% ما ورکړی د احمد ما ورکړی 60%. نو احمد 60% دی، دا بل 5% دی. ګوره دا 5% دی. پام دی ورته د هر چا چې سره کوم رنګ دی ګوره دې رنګ ته ګوري. دا احمد 60% دی که نه، معنا دې رنګ دا دی. ګوره احمد سره هماغه شانتې رنګ راغلی. ګوره ولی دی که نه، ولی سره هماغه شانتې رنګ راغلی. سمیم دی ګوره سمیم سره دا رنګ راغلی، لکه د سره 50% ده. او ګوره جان چې دی 60% ده، ګوره سره هماغه شانتې رنګ ورسره راغلی. پوه شوې؟ معنا دا جوړ شو کارټونه دي، ته دلته استفاده اخیستی شي. صحیح دی که نه؟ ډېر ښایسته درس دی دا. ښه کنټرول انټر سره بل راځو دا لږه ټوسي. که ته بیا راشي انسرټ ته او په انسرټ کې سمارټ ته راشي، په دې کې مختلف نور چوکاټونه ته هم اخیستی شي، کوم چې ستا خوښوي اخیستی شي. صحیح ده؟ بل دې سکرین شاټ ته اخیستی شي دې لارې. صحیح ده؟ لکه فرض مثال ما دا سکرین شاټ دی، دا یو سکرین شاټ دی. ګوره وختې چې موږ کوم اخیستی وو، ورته سکرین شاټ دی وخت چې موږ جوړ کړی. پام دی ورته سکرین شاټ وجبه موږ سره دا د سرور اپشن باندې خپور شي که نه. او دغه 3 اپشن چې دا د انټرنیټ پورې اړه لري. ښه ګوره فرض مثال په هر یو باندې کلیک کوم، ګوره لکه سټور دا ټول انټرنیټ سره لري. ګوره یو کین ناټ ریچ دس پیج. پام دی ورته ګوره د کمپیوټر سره د انټرنیټ سره اړه لري. صحیح ده؟ وګورئ او دا څنګه دا اپشن دی. دا اپشن د مثال سټور دی. فرض مثال ته آنلاین شي هغې ته راغلي، دا ټول دې نه راخیستل کېږي. یا ما اپس یا ته غواړې چې اپس ډاونلوډ کړي هغه هم دې نه راځي. پوه شوې؟ دغه شی ګوره آنلاین ویډیوز ته غواړې چې آنلاین ویډیو راوړې دې نه راوړی شي. څه پوه شوې؟ هېڅ خاص خبره پکې نشته. ښه هایپر لینک څه معنا؟ هایپر لینک څه معنا؟ صحیح ده؟ فرض مثال هایپر لینک دا معنا زه یو څه به کوي نه به دا بیټري خراب شو. هایپر لینک څه معنا؟ زه یو لیکنه کوم، فرض مثال فرینډ داسې یو لیکنه ما کړې که نه. صحیح ده؟ او دې نه ما عنوان ورکړی دلته فرض مثال چې داسې کار وکړم، دې ته به یو هیډنګ ورکړم. دې نه ما عنوان ورکړی چې کمپیوټر سکیل. صحیح ده؟ کمپیوټر سکیل په نوم باندې ما عنوان ورکړی. صحیح ده؟ او دا مې چې کړی دی هیډنګ کړی چې هیډنګ شو داسې کار. ښه دې نه مې بس هیډنګ ورکړی. صحیح ده؟ زه غواړم که نه دلته راځم هایپر لینک دې ته زه یو لینک ورکوم لاندې. دیم چې زه هغې باندې کلیک کوم ماته ډایرکټ کولاوېږي. دا زما درس دی که نه. دلته زه یو لینک چې شی ورکوم. ګوره راځم لینک یې دا ورکوم اشنا اکیډمي. صحیح ده؟ دغه لینک مې ولا ورکوم. دې لینک باندې کلیک کوم.
ورې زما کمپیوټر سکل شو که نه راځم دلته کلیک کوم صحیح ده راځم هایپر لینک ته او په هایپر لینک کې دغه چې دی د علامه exit file place in this document دې باندې کلیک کوم یا دې باندې کلیک کوم ولته ما کلیک کوم دی ورته ازما چې کوم خپل دغه وکړه فایل ما خپل څه شي لیکل کمپیوټر سکل خدا دې والا کمپیوټر څه شي کمپیوټر سکل څه ده کنه حوالاندې ما چې ور کړی دی لینک ور کړی دی اوس دې باندې کلیک کوم کنه دې باندې چې کې کنټرول کلیک وکړي چې وکړي کنټرول کلیک دې وته اوکې وایي چې دې ور ماته ما کولو شي ما چې په خاص لیکلي و فایل کې او سره ما چې کړی دی لینک کړی دی ما سره چې کړی دی لینک کړی دی لینک کړی په استعمالي کنه فرض مثال باندې وخت ته یو درس یو لیکچر خلکو لور کې چې دا اپلیکیشن ته سي دا اپلیکیشن ته سي کنه او په دې وخت کې یو شی پکار شو هغه شی په هغه بل فایل کې په هغه تیر درس کې کنه ته به زی هغه تیر درس پر اس پړي چې دا ما ډي ډرایو کې کاپی کړي او ته باندې چې هغه ډي ډرایو پیدا کې او بیا به خلکو ته چې ولا دا شی کنه و دې نه خبره ده ته کوم درس کې هغه خایا او لاندې څنګه چلو کا لاندې چې کوم شی صاحب پکار دی هغه سره لینک یو ګوفل مثال د شاګردانو ته چې راځي شی د سي هغه لینک باندې کلیک کاوه کنټرول انټر سره هغه ډایرکټ ترجمه شو تیر درس لازم هغه درس ځاټي کو سره چیک کاوه لینک کاوه دا لینک دې په استعمالي یا دا لینک هغه کسان استعمالي کوم کسان چې د حقوق کې یا دا کیسه نیمه یا قضاوت چې کوي کنه قضا نو هغه چې کله کوم ثبوت وړاندې کوي د کوم مجرم په اړه باندې دوه نه کسان یې کنه چې خپل باسي نو اکثر وکیلان چې هغه سره څه کوي دا کار سره کوي صحیح ده مته هغه ظلم موضوع راغلی ته ته لینک کړي هغه سره شمو ډیزاین دا او دا دغه چې کنه بوک مارک دا هم دغه وظیفه لري ښه او کراس ریفرنس دا مهمه خبره ده لیکي چې نه خاص نشته دی دې د ګراف نمبر معلومیږي بل خاص خبره دي کې نشته ښه دا کامنټس سمانه دي کامنټس لکه فرض مثال د ذکر کوم دلته کنه د ذکر کوم یې دې په دې باندې کامنټ ورکوم پام دې ورته هغه ورا هغه کوم چې باندې ما کلیک کړو هغه کلیک هم شو د چیرې کامنټ هم بنای یا فرض مثال چې this is wrong یا چې دا اپ دا wrong دي صحیح بس ورکه ما کامنټ ورکوم بیا ته خبر سم کمنټ چې غواړي ډبل کمنټ ورکړه بل کمنټ سم کمنټ چې تر کول غواړي دی نه ورکول شي ښه زه نه پیچلم او راځم انسرټ ته طبعا هغه تدید کنه چې درته لا ختم کوم سیده کنه سیده ښه زه راځم هیډر ته هیډر چې شته ویل کېږي هیډر دې ته ویل کېږي د ذکر کم دی باندې کنه پر ماته دا هیډر واسه شي مختلف هیډر یې سره دي څنګه چې راځي مختلف هیډر یې مختلف ډیزاینونه مسره دي چې مې راځي هیډر لمه او دا هیډر دی چې څنګه کلیک کیږي دا ته د هیډر راشي دا ته جوړ هیډر دی هیډر په دوه قسمه سره کیږي ها هیډر په دوه قسمه سره کیږي یو چې کله د پیج سر ته راشه او دا هغه شو درو او د خانه لیفت بټن چې دا کنه د دوه دلوه ور هیډر را یو هیډر د سره دی او هیډر په ډیلیټ کیږي څنګه دی ډیلیټ کیږي دا یو هیډر بل کو تراشه انسرټ او انسرټ کې راشه هیډر نظر ته مختلف هیډر تیار جوړ ډیزاینونه درکې ته چې تاسو کوم ډیزاین خوښ کی لکه فرض مثال ما دا ډیزاین خوښ دی باندې کلیک کړه دا ډیزاین راکړه او شي لکه فرض مثال بسم الله ولیکه سره کوم چې کی دا د مینوال شو راش هیډر څه شو دا دیواله هیډر شو ستا ښه بل چې دی کنه هیډر باندې خو شي کنه اوس ګور فرض مثال کو زنه پیج ما دا هیډر راځي ګور پام دی ورته پیجونه غوړې هغه نمبر خپل اتوماتیکلی اضافه کیږي پام دی ورته غوړې د هیډر شواره دی پام دی ته شمار شو پام دی ورته کوم لین دا خو خپل لاندې وړم ته پاسو دې کدا پاش کوم لینو ها هغه د څه درم دلته کنه دا لین یې کنه د سلاندې براشي لاندې راځي کنه دا بډې ته د فایل بټن ونسی ډبل کلیک کیږي اوس پوښي په پښتنه کاوه چې باندې پیږي چې کوم خبره مهمه وي دا خبره مهمه نه ځان کوي خبر حاضر شپ انسرټ تا او انسرټ کې سره شپ فوټر ته فوټر موږ سره سوځي په لري فوټر کو خېلې کړي کنه ته چې کتاب کله ولګي فرض مثال ته کې چې پریپایرډ بای اساسو صفیه دی کنه پریپایرډ بای صفیه باندې دا کتاب چا لیکلې صفیه لیکلې نو هغه دې نه لیکلې چې راځي فوټر نه راځي فوټر باندې کلیک فرض مثال دا ډیزاین دی ګورې دا را په تور د تور فرض مثال بای انجینیر سمیم صاحب
ما خپل نوم ورکړم دا صورت چې هر کتاب اخره کې زیات معلوم وي هم دې ورته نو دا ستاسو طریقه دا د ټول کې ور راغی هم دې ورته یو کې چې راغی ټول کې راځي کنټرول ان سره بیا راځم دا غټو بیا راځم انسرټ ټایپ ته ښه تر ټولو مهمه خبره به کې چې دا 15 دقیقې پاتې راځي ښه تر ټولو مهمه خبره به کې د پیج نمبر خو خیر لیکلي پیج نمبر خیر اسانه او ورکول خو اسانه کار دی او تر ټولو مهمه خبره به کې چې خو خیر کې تاسو کله چې مونوګراف لیکي کنه تاسو اول کې څه وایي لکه دا نو ملکو تاسو کله مونوګراف لیکي تاسو اول کې وایي چې اول کې رومنز عدد چې لیکم دا رومن د هغه ورکا مثال اول درې صفحو کې رومن د ورکا او د درې می صفینه بس بیا یو دوه درې شروع کا دا ډېر مشکل دی باندې خلک کوي کنه یا فرض مثال تعالی وایي کنه موږ چې کله مونوګراف لیکل موږ ته ویل چې تاسو اول درې صفحه چې دا کنه سره وسه کې الف ب ت دا ولیکه او دا غیر پس اول نمبر صفحه شروع شي یا موږ ته وایي چې تاسو ښکار یو اول صفحه خالی پرې دی غیر پیج نمبر مور کوي دویم نشری الف ب ت تر درې پوری او دا غیر فرق شي یو د درې شروع شي وګوره پیج نمبر لاندې طریقې دوه طریقې دي پیج نمبر څو طریقو ورکول شي ګوره یو شارټکټ طریقې دا چې alt shift p alt shift وګوره ډایرکټ پی راغی یو راغی کنه او یو راغی ته کلیک کوم وګوره باقي صفحې چې ځاله وګوره ډایرکټ بدلیږي وګوره درې سلو زه وګوره شپږ باندې ورته یو طریقې ده حتی دا ورته ویل کوم دا به ایریږي تا نه کنه دې طریقه چې دا alt plus shift plus alt shift plus شي p راړو طریقې یو دا شو وته چې دغه وਹੀ کنه alt plus shift plus p وਹੀ کنه ته کوم ډایرکټ پیج نمبر راوړي یو طریقه بل طریقې چې ده ښه دلته ودرېږه دلته ودرېږي کنه کنټرول F9 وها کنټرول شو وها F9 دی وهل کنه دلته ولیکه پیج دی وهل کنه پیج دی وهل کنه پیج دی وهل ته اوس راشي په دې بل تکلیک کې ولته راشي اپډیټ فایل وها وګوره یو لیکل شو معنا پیج نمبر د سیم راوستي شي alt shift p پیج نمبر راوستي شي کنټرول F9 اخیرا د پیج لیکم بیا اپډیټ ته پیج راوستي شي یو طریقه بل طریقه دلته کلیک کوم دا کټ کوم وره دا کلیک کوم راځم چې راځم انسرټ تر راځم په انسرټ کې راځم انسرټ تر راځم په انسرټ کې راځم چشته پیج ته دین هم پیج راوستي شته دا سوې ټاپ اف پیج دین راوستي شم باټم دا ټول راوستي خدای خیر اول دا ټاپ وایو ټاپ کې نال درامي وسو پیج نمبر کې سیم راوستي درې طریقو یو دې لاري د کیبورډ لاري په دوه طریقو باندې ښه زمونږ یو بل عنوان دی دا وخت مې ستاسو ته د اشاره وکړه چې فرض مثال مونږ کولی شو اول شما اول د دریم ته شمار ورکړو نور ته ورلګو کنه یا اول د دریم د لیبیتی ورکړو نور د اول نشو شي دا درس وایي دا خوندور درس دی او موږ سره پاتې دوه کې دا درس خرابي دا اوس به سبا وایي څنګه خراب صحیح